یو نوې اپلیکیشن راوته دی چې سنیک ویډیو ورته ویل کېږي. د دې استعمال او د دې شهرت ډېر په تیزۍ سره مخکې روان دی. هر انسان دا انسټالوي او بیا د دې استعمال ډېر زیات کوي. زنانم د دې استعمال کوي او سړی د دې استعمال کوي. هر انسان د دې په استعمال او دې کې د ویډیوګانو کتلو کې لګیا دی. او بیا پکې بله خبره دا چې وایي د دې ویډیوګانې څومره ګورې او نور کسان به کې سونه انوایټ کی نو تاسو ته به دومره زیاتې پیسې ملاویږي. نو آیا د دې اپلیکیشن استعمال کول او نور ته لیږل آیا دا جایز دی او کنه؟ او دې نه چې دا کومې پیسې تاسو ته ملاویږي د دې پیسې چې ستاسو اکاونټ ته راځي نو آیا دا پیسې حلال دي او که حرامې؟ نو دا ټول خبرې زه تاسو ته په دې ویډیو کې کوم. خو کوشش کوي دا ویډیو د کتلو نه مخکې شیر کړئ ټولو مسلمانانو ته به دا ویډیو رسوئ. زما کار دی تاسو ته ویډیو کول، تاسو ته خبر در رسول او تاسو کار دی نورو نوجوانانو ته او نورو مسلمانانو ته دا ویډیو رسول. ټیک شو؟ نو په دې ویډیو شیر کولو کې به ما سره مدد کوئ، ټول مسلمانانو سره به مدد کوئ. ټیک شو؟ نو راځو د دې ویډیو طرف ته. نو زموږ عزتمندو دا اغیار چې څومره دي چې څومره غیر مسلمه دي د مسلمانانو د تباهۍ لپاره د مسلمانانو غافله کولو لپاره قسمه قسم کوششونه کوي، قسمه قسم محنتونه کوي. کله ولا ټیک ټاک روباسي، کله ولا لایک اپلیکیشن روباسي، کله ولا یو شیز روباسي، کله ولا بل شیز روباسي. دغه شانتي نن سبا د سنیک ویډیو هم ده. دا سنیک ویډیو اپلیکیشن چې دی د دې په ذریعه سره دی د مسلمانانو نوجوانان تباه کوي. زموږ عزتمندو نوجوانان تباهۍ طرف ته روان دي. د لږ پیسو په لالچ کې لږې شان پیسې به وګټي، د دې په لالچ کې دی نه ناجایز ته ګوري او نه جایز ته ګوري. د ناجایز او د جایز تمیز ختم کړی دی، بس صرف ویډیوګانې ګوري چې موږ ته د دې په ذریعه سره پیسې میلو شي. او بله خبره پکې عجیبه او خطرناکه خبره دا ده چې د دې اپلیکیشن لنک چې وي دا خلکو ته لیږي. نو زموږ عزتمندو سوچ ورته کوئ دې خبرې ته. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث شریف دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای، حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ د دې حدیث راوی دی، هغه فرمای چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی وای کم انسان چې بل انسان هدایت طرف ته راوبللو، نیکۍ طرف ته راوبللو، نو دغه انسان چې څونه نیک عملونه کوي د دې انسان د نیک عملونو ثواب به دغه لومبني انسان ته ملاویږي. کم کس چې دی د نیکۍ طرف ته رابللی دی او د په نیکو کې به هیڅ کمی نه راځي. او بل طرف ته اوسه فرمایي وای کم انسان چې ګناهونو طرف ته خلک راوبللو، ګمراهۍ طرف ته خلک راوبلل، نو دغه انسان ته به د لومبني انسان ته به د دې دویم کس د ګناهونو برابر ګناه ملاویږي. کم انسان چې یو کس ګناهونو طرف ته راوبللو، دغه دویم انسان چې څونه ګناهونه کوي، دې چې څونه ګمراهي کوي، دغه لومبني انسان ته به د دې برابر ګناه ملاویږي. نو زموږ عزتمندو سوچ ورته وکئ، سوچ ورته وکئ چې څونه کسان تاسو انوایټ کوئ. د یو کس چې مو انوایټ کو که دغه کس د اپلیکیشن انسټال کو نو دې چې څونه ګناهونه په دې باندې کوي، څونه فحاشۍ په دې باندې ګوري، د دې ټولو ګناه به تاسو ته ملاویږي. او یو تاسو نه انوایټ کوئ، په دې خو خلک 10 12 14 چې څونه کسان وسی، هر انسان دا کوشش کوي چې زه د زیات نه زیات کسان انوایټ کما. نو چې څونه زیات کسان وي انوایټ کما نو ماته به دونه زیاتې پیسې ملاویږي. نو زموږ عزتمندو دا ډېره انتهایی خطرناکه خبره ده. که تاسو 10 کسان انوایټ کړل، د 10 کسانو دا 10 کسان چې څونه ګناهونه کوي د دې برابر ګناه به تاسو ته ملاویږي. او خبره دلته ختمه نه شوه. تاسو 10 کسان انوایټ کړل، د نور دا چې کوم کسان تاسو انوایټ کړي دي د یا خو نور 10 کسان انوایټ کړل، د 10 کسانو کې یو کس چې 10 کسان انوایټ کړل نو څو شول؟ 100 کسان شول. 100 کسان شول زموږ عزتمندو. نو 10 خپل شو او 100 دغه شو، نو 110 کسان، 100 او 10 کسان چې څونه ګناهونه کوي په اورس کې څونه فحاشۍ ګوري، د دې ټولو 110 کسانو فحاشۍ دا ګناهونه چې راټول کوي دا ټول به ستاسو په عملنامه کې درج کیږي. دا څه معمولی خبره نه ده زموږ عزتمندو. زمونږ کسان چاته صرف حرام وایي، چې کم کسان د شرابو کاروبار کوي وای دی حرامي پیسې ګټي، کم کس چې د سود کاروبار کوي وای دی حرامي پیسې ګټي، کم کس چې رشوت اخلي وای دی حرامي پیسې ګټي، کم کس چې د زنا اډې آباد کړي وي، زنا اډې آباد کړي وي، چکلې چلی وای دی حرامي پیسې ګټي. نو زموږ عزتمندو دا بېشکه حرام دي، خو دغه صرف حرام نه دي، وسره دا فحاشي خورل دا هم حرام دي. ګورئ سنیک ویډیو چې تر کومه پورې تاسو خوروئ او څونه پیسې پې تاسو ګټئ، حرامې ګټئ، حرامې ګټئ، حرامې ګټئ. زموږ عزتمندو ګورئ ځان ته نه محفوظ وساتئ. قرآن پاک کې الله تعالی فرمایي
ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. کم کسان چې دا خبره خوښوي چې د فحاشي خورشي د لپاره په دنیا کې عذاب دی، په آخرت کې عذاب دی. په دنیا کې څنګه عذاب دی؟ الله تعالی به په پریشانو کې راګیر کی، دومره پریشانې به درته در په غاړه کې چې بیا به نزان نشي خلاصولی. انسان ولې نن پریشانه دی؟ د پریشانې ته ګوري نه، هر انسان وی زندگی می تنگ شوی دا، بس دا غوالم چې زه د وفات شمه، ما ته د مرګ راشي، وجه څه ده؟ پریشانه ډیر زیاتی. دا پریشانی د څه د وجه نه ده؟ دا زموږ د ګناهونو سبب دی، دا زموږ د ګناهونو سبب دی. زموږ عزتمندو او بل څه عذاب بدر کی، بیمارو کې به الله تعالی راګیر کی، داسې بیماری بدر باندې الله تعالی راولي چې ډاکټران به په علاج باندې نه پوهیږي، طبيبان به په علاج باندې نه پوهیږي، حکیمان به په علاج باندې نه پوهیږي. نن سبا کرونا بیماری هر طرف ته ده، هر انسان پریشان کړی دی. ولې وجه څه ده؟ زموږ د ګناهونو سبب دی. الله تعالی څه فرمایي؟ کم تکلیفونه او کم مصیبتونه چې تاسو ته دررسي دا ستاسو د لاسه ده، دا ستاسو د ګناهونو په وجه ده. زموږ عزتمندو ځان ته محفوظ ساتئ. چا چې انسټال کړی دی برای کرم جوړې درته نیسم. سنیک ویډیو چې چا انسټال کړی ده ان انسټال کوي، ختم یې کوي. او کم ملګری چې پکې تاسو انوایټ کړی دي هغې ته مینت وکړئ، زاري ورته وکړئ چې دا ان انسټال کوي، دا اپلیکیشن ختم کوي چې ستاسو د وجې نه ماتم عذاب ملاویږي. نن نوجوان پرون څو ورځې مخکې نوجوان خودکشي وکړه، د سوات والا چې دی حمید الله وکړه، حمید الله. نو ګورې یو خبره د هم ځان ګناهګار کو ځکه چې خودکشي وکړه، که د غلطۍ نه وي وکړه هر څه نه وي، خو چې خطرناک شیزونو سره څوک لوبې کوي که نه دی وفات شو، دا خودکشي ده. ګورې نو دیم ګناهګار دی. خو ورسره د ویډیوګانې چې چا کتلی دي، دی چې چا پروموټ کړی دی، دی چې چا مخکې کړی دی، د دې ویډیوګانې د دې خوښې کړي دي، نو دغه کسان هم ورسره په دې ګناه کې شامل دي، په دې قتل کې ورسره هغه هم شامل دي. ګورې چا چې د آی ډي فالو کړي ده دته عزت ورکړی دی چې ته مخکې شه، ته داسې قسمه ویډیوګانې جوړوه، موږ ته داسې قسمه ویډیوګانې رالیږه، دغه کسان هم ورسره په دې قتل کې شامل دي. نو زموږ عزتمندو ولې ځان له آخرت تباه کوو؟ ولې ځان له دنیا هم تباه کوو، قبر هم تباه کوو، آخرت هم تباه کوو؟ جهنم ته ولې ځان نږدې کوو؟ زموږ عزتمندو د پیسو لالچ پرېږدئ، دا پیسې هېڅ پیسې نه دي. تاسو به 500 زر روپۍ 2000 3000 بو ګټئ، خو که د الله تعالی عذاب در باندې رالو که نه بیماری په شکل کې، نو دومره پیسې به در باندې ولګي چې دا به ورته څه شی نه ښکاري. په لکونو پیسې به در باندې ولګي، په کروڑونو پیسې به در باندې ولګي. ځان له به هم زندګي تباه کوي، مور پلار له به هم زندګي تباه کوي. نو زموږ عزتمندو د غیر مسلمو چې دا کوم سازش دی، دا فحاشي څه په چل باندې خورئ، ظالم بچو لږ سوچ ورته وکئ، هغوی تاسو ته پیسې درکوي او فحاشي در باندې خورئ. په پیسو در باندې تاسو په زور فحاش کوي چې پیسې درته درکو، خو دا فحاشي شروع کوي. سوی درته چې پیسې درته درکو، خو دا فحاشي تاسو هم شروع کوي، او زیاتې پیسې به درته درکو چې نور کسان ځان سره فحاشۍ کې لګیا کوي. تاسو نو ولې ځان د آخرت تباه کوئ؟ ولې نوجوانان تباه کوئ؟ زموږ عزتمندو برای کرم ځان لم زندگی مه تباه کوئ، مور پلار لم زندگی مه تباه کوئ. چا چې انسټال کړي دي ان انسټال کوي، ختم یې کوي. یو خبر پکې زموږ عزتمندو ګر یاد او ساتئ چې کله تاسو څونه ویډیوګانې ګورئ په دې کې او خلک پکې انوایټ کوئ، نو ستاسو اکاونټ خو به د پیسو نه ډکېږي، پیسې به ورته راځي، خو لیکن ورسره به ستاسو عملنامه د ګناهونو نه ډکېږي. دومره ګناهونه به ستاسو عملنامې ته راشي چې بیا به د هغې په توبې باندې نه پوهېږئ چې څنګه طریقې سره دا ګناهونه مونږ په الله تعالی باندې وبخو. ځکه چې د نور ګناهونه به پکې موجود دي، هغې نه به څنګه توبه وباسئ. تاسو به په قبر کې بیا پراته او ګناهونه به در پسې لیکلی شي چې تر کومه پورې دا ستاسو په ذریعې سره چې کوم کسان دې ته راغلي وي هغې دا ویډیوګانې ګوري، که تاسو په قبر کې پراته یې که نه بس ګناهونه به ستاسو په عملنامه کې لیکلی شي، ستاسو عملنامه به ګناهونو کې لګیا وي، ګناهونه به پکې لیکلی شي. نو داسې کارونه زموږ عزتمندو ولې نه کوو چې سبا مونږ په قبر کې پراته یو او په عملنامه کې مو عبادت لیکلی شي، نیکیانې پکې لیکلی شي، په ځای د دې چې داسې کارونه وکړو چې په قبر کې پراته یو اول ته مونږ پسې ګناهونه لیکلی شي. نو زموږ عزتمندو داسې اعمال وکړئ او داسې کارونه وکړئ چې قبر کې پې خوشحاله یې
او په آخرت کې په خوشاله یې، هلته به بیا پیمانه نه یې، هلته بیا د ستاسو پیمانتیا او د حسرت او د افسوس سبب نه ګرځي. زموږ عزتمندو نو کوشش وکړئ دا ویډیو د ثواب په نیت باندې مخکې شیر کې مخکې پهلو کې چې ټولو مسلمانانو ته ورسیږي او د خپل سترګې لګې کولو کې دا سترګې د غفلت د خوب نه رابیداره کړي. زموږ عزتمندو دا ویډیو د ثواب په نیت باندې شیر کړئ او بیا هم درته وایم دا سنیک ویډیو چې چا انسټال کړي دا ختمه کړئ، پیسې د دې حرامې دي، دا مخکې لګل حرام دی. الله رب العزت مو خوشاله باسته. دعاګانې کوي، دعاګانې به کوو. الله په امان.